تازه او مهم خبر د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډېدو علت ښکاره شو. چا د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه کړې ده. ولسمشر غني بیرته په جواب کې څه ورته ویلي دي؟ پاکستان د افغان سولې لپاره واقعي هڅې نه کوي. دا چې تازه څه شوي دي دلته په دغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کابل ته د باجوا وروستی سفر او په عاجل ډول د سولې خبرو د پرمختګ لپاره له موقت حکومت سره هوکړه سمدستي د نشهیي توکو او وسلو قاچاقبرانو او د لویو بریدونو د طرحانو خوشي کول او د بهرني سیاست محدودیت شرطونه وړاندې شول. د ولسمشر غني په هغې خوشبینۍ هم درېیمه اونۍ د اوښتو په حال کې ده چې د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره له ښو خبرونو سره غوټه کړې وه. د پاکستان د ناراضۍ له وجې هغه ګډه اعلامیه هم تر اوسه خپره نه شوه چې ټاکل شوې وه د باجوا تر سفر وروسته د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو له لوري نشر کړی شي. کابل ته د پاکستان د پوځ تر سفر 2 ورځې وروسته ولسمشر غني اتلانتیک شورا ته د افغانستان د سولې لیدلوري د تشریح کولو پر وحال وویل. د سولې لپاره هغه استعفا تېروتنه وه چې ډاکټر نجیب الله وکړه او افغانستان په یو ځل لیدل شوي فلم بیا وخت نه ضایع کوي. ظاهرا دغه غبرګون د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا هغې غوښتنې ته ځواب و چې د سولې او د مذاکراتو میز ته د طالبانو له راوستو سره یې تړلی دی. د معلوماتو له مخې دا ځل ټینګار پر دې دی چې که دقیق موقت حکومت نه منل کیږي نو اوج ته د سولې خبرو له رسیدو سره سم دي ولسمشر غني استعفا ومني او په دې توګه دې حل لارې ته غاړه کیږدي. ولسمشر غني ورته په ځواب کې ویلي افغانستان د سولې خبرو لپاره تر اوسه ډیر انعطاف ښودلی، نور وخت دی چې د سولې عملي پروسه پیل کړی شي او د سولې خبرو اترو تر بریالي کېدو وړاندې په دې سناریګانو بحثونه د وخت ضایع کول او د افغانستان بربادي ده. زه د تاریخ مسؤلیت له مخې د بربادۍ په نسخه لاسلیک نه کوم. د پاکستان لوی درستي سره د ولسمشر غني تر کتنې وروسته د ارګ پر فیسبوک پاڼه په خپاره شوي خبر کې وویل شول د یادونې وړ ده چې په دغه کتنه کې د بحث شوي موضوعات او جزئیاتو په اړه ګډه اعلامیه به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو له لوري خپره کړی شي، خو تر اوسه دغه اعلامیه خپره نه شوه او د پاکستان غوښتنو ته د غاړې نه ایښودلو له وجې ښایي هېڅ خپره نه شي. پاکستان ټینګار کوي تر هغو چې غوښتنې ونه منل شي طالبان د خبرو میز ته نشي راوستی او له همدې وجې د هغه تر راتلو وروسته په ولایتونو کې جګړې بیا زور اخیستی. د قطر دفتر او د کوټې شورا په تشکیلاتو کې وروستي بدلونونه او د سیاسینو پر ځای د نظامي محرو رامخکې کول ټول د همدې لپاره دي چې د نظامي لارې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.